د انسان الله رب العالمین تخلیق د دوه شانو څخه کړی دی. یو د انسان ظاهری جسم دی، اعضا او اندامونه دي، یو د انسان روح دی. او بنیادی شی د انسان په جسم کې چې دی هغه روح دی. ګورئ د دې لکه موږ مثال وای پنکا او بلب، په دې کې بنیادی پنکا نه ده بلکې د پنکې ته کم حرکت ورکی هغه کرنٹ دی. که کرنٹ ولو پنکا چلیږي، که کرنٹ نه و بیا پنکا نه چلیږي. په دې وجه باندې علما لیکي چې د انسان په جسم او په زندگی کې د ټولو څخه بنیادی شی روح دی. او علما لیکي لکه څنګه چې د انسان جسم ته بیماریان، مختلف بیماریان او ناجوړیان راځي، دغه ترا د انسان روح ته هم بیماریان راځي. لکه څنګه چې ځینې بیماریان او ناجوړیان د انسان زندگی ختمي، انسان تر مرګ رسي، د انسان مرګ ځین واقع کیږي، انسان ژوند ختمي، داسې بیماریان د انسان جسم ته راځي. دغه جسمانی بیماریان ورته ویل کیږي، د هغه سره د انسان جسم ختمیږي. لکه د هغه مثال دی د زړه دوره، د زړه بیماری، د زړه والو نه بند سو، دا د انسان زندگی ور ختمي. اچانک کله د زړه دوره راسي، انسان د دې دنیا سره رخصت کې. دغه رقم اعصابي او دماغي نه جوړیانی، فالج نه جوړي، کینسر نه جوړي. کینسر خطرناک بیماری ده چې د انسان په جسم کې ولګیده. که بر وخت دغه ناجوړیانو او بیماریانو علاج ونسو، انسان د زندگی سره لاس په منځ، انسان زندگی ختمیږي، د انسان مرګ واقع کیږي. ایډز، شوګر، بلډ پریشر، خارش، یرکان او دغه رقم نور مهلک بیماریان، د ستوني، د غوږو، د دماغ او د سترګو بیماریان، دا د جسم بیماریان دي. جسم ته دا بیماریان لګیږي. علما کرام لیکي چې کچيري بر وخت د بیماریانو علاج جسمانی نه وسو، د زړه د ناجوړي او بیماری علاج بر وخت نه وسو، د اعصابي بیماری بر وخت علاج نه وسو، د فالج او د کینسر، د ایډز بیماری بر وخت علاج نه وسو، صحیح تشخیص او صحیح علاج نه وسو، دغه بیماری د انسان جسمانی، انسان جسم ور ختمي، د انسان زندگی ور ختمي، انسان تر مرګ رسي، د انسان موت او مرګ د دې سوا کې کیږي. بالکل سم داغه رنګ علما لیکي لکه څنګه د انسان جسم ته بیماریاں لګیږي او هغه علاج بغیر انسان زندگی جان لیوای، انسان زندگی ختمیږي. روح ته هم داسې بیماریاں لګیږي، د انسان روح کې داسې بیماریاں پیدا کیږي چې د هغه د وجه جسم خو نه خرابېږي، لیکن د انسان ایمان چې دی هغه ختمي، د انسان ایمان وزنی، د انسان ایمان وروجنی، د انسان ایمان مړکې، د انسان په ایمان کې بیا هغه قوت نسباته چې دا بیماریاں د انسان په روح کې راځي. علما لیکي لکه څنګه چې د ظاهري بیماریانو، د زړه ناجوړي، اعصابي بیماری، د هارت اٹیک، د فالج، د کینسر، د ایډز، د شوګر، دا خپل ډاکټران ستا، ماهرین ستا، د دې دوايانې او علاج میډیسن ستا، بالکل داغه ترا او د دې څنګه مراکز دي په دې کم ځایو کې د دې بیماریانو علاج کیږي، لکه اسپیټالونه سو، کلینیک سو، ډاکټران سو. بعینه انسان روح تم بیماریان لګیږي. انسان روح بیماری هغه د انسان روح ور خرابوي، د انسان زړه ور خرابوي، د انسان ایمان ور خرابوي. لکه بر وخت د جسمانی بیماری علاج نه وسو، انسان بربادي. دغه رقم د روحاني بیماریانو که علاج نه وسو، د زړه د بیماریانو که علاج بر وخت نه وسلو، د هغه مرکز او ډاکټر له سړی مراجعه رجوع نه وکړله، انسان لکه څنګه جسمانی بیماریانو سره زندگی ختمیږي او روحاني بیماریانو سره د انسان ایمان ختمیږي. اوس روحاني او د زړه بیماریان چشته شرک، د الله رب العالمین سره شرک نیول. شرک وای چشته ول کیږي ریاکاری سوله، حب دنیا سو، د دنیا مینه او محبت سو، غیبت سو، درواغ سو، حسد سو، قتل سو، زنا سوله، شهوت سو، بیزا دا ټوله حسد او زد او عناد سولو، بدګمانی سوله، دا ټوله د زړه بیماریان دي، دا روحاني بیماریان دي. لکه څنګه د هغه جسمانی بیماریانو علاج نه کول په وجه د انسان جان ته خطرې، د انسان زندگی ختمیږي، روحاني بیماریانو سره د انسان ایمان ختمیږي. اوس مثلا د روحاني بیماریانو کې یا د زړه په ناجوړیانو کې اوله ناجوړي د شرک. شرک چشته ول کیږي؟ شرک دادی
چې بنده د بنده څه هغه امید ولري، هغه حاجتونه چې د الله څخه غوښتل کیږي، مخلوق یې د مخلوق څخه غواړي، بنده یې د بنده څخه غواړي. کم مشکل چې الله حل کوي، کم کارونه چې الله کوي، مخلوق یې د مخلوق څخه غواړي، بنده یې د بنده څخه غواړي. دا شرک. او شرک داسې خطرناکه د زړه بیماری ده، داسې روحاني بیماری ده چې د انسان تمام نیک اعمال هغه کالعدم کې، هغه ختم کې، تر دې اندازې پوري چې لمونځ رنګه عبادت چې څوک کوي د ریاکاري او د نمود او د شرک ده، دا شرک دی. لمونځ، روزه، جهاد، صدقه، خیرات، علم، دا ټول کارونه، ذکر، تلاوت، دا که د الله د پاره نه وي بلکې دې د پاره، دا ټول د الله د پاره کول پکار دي. لیکن یو څوک د مخلوق د پاره وکي چې مخلوق شرط وایي. یو سړی لمونځ کوي په د دې د پاره چې د خلکو په نظر زه ښه سړی معلوم سم، خلک زما تعریف وکړي دا څنګه ښه لمونځ کوي، روزې نه سم، جهاد کوي، صدقه او خیرات کوي، د دې د پاره چې خلک راته ښه ووایي. نبی علیہ السلام فرمایي دا شرک دی، د الله رب العالمین سره شریک نیول. کم کار چې د الله د پاره کیږي هغه ته مخلوق د پاره کوي، کم عبادت چې د الله خوشنودي او خوشحالي د پاره کیږي هغه ته مخلوق د پاره کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى يرائي فقد اشرك. کم سړی چې لمونځ د ریاکاري د پاره کوي چې خلک می تعریف وکړي، خلک می بزرگ او نیک وبولي، رسول الله وایي دې شرک وکړي. ومن صام يرائي فقد اشرك. څوک چې روزه د دې د پاره نسی چې خلک راته روزدار او نیک وایي، ښه سړی راته وایي، بزرگ راته وایي، الله رسول فرمایي چې دې سړی د الله سره شرک وکړي. ایو حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام فرمایي، حدیث قدسی دی چې الله وی د قیامت پر ورځ زه د بنده صرف هغه عبادت قبلوم چې هغه خالص زما دپاره سوی. یو حدیث کې دی د قیامت پر ورځ به الله خپل بندگانو اعمالو کې هغه اعمال چې په دنیا کې خالص د الله دپاره کړي، الله وی دغه بدله به زه په نن ورځ باندې ورکوم. بهرحال د زړه او روحاني بیماریانو کې یوه بیماری چې ده هغه شرک دی. شرک هغه دا چې کم کار د الله د پاره کې دی، انسان د انسانانو د پاره وکي، د کم اجر او بدله او ثواب چې به الله ورکوي د هغه د الله د پاره به خالص کې دی، هغه د مخلوق د پاره وکي، دې ته شرک ویل کیږي.